هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړوم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستي خبرونو ته. نن شنبه د واګي 22 نیټه ده چې د 2025 کال د سپتمبر له 13 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ دلته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. بدخشان کې د لوی پامیر د سړک جوړولو چارې پیل شوې. بغلان کې سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. خرلاچي او غلام خان بندرونه له لږدې 2 میاشتو وروسته بیرته پرانیستل شول. او د قطر لومړي وزیر نن امریکا ته سفر کوي. سم بشپړ خبرونه. بدخشان کې د لوی پامیر د سړک جوړولو چارې پیل شوې. په بدخشان کې د لوی پامیر سړک د جوړولو چارې د دفاع وزارت له لوري پیل شوې دي. د پروژې مسؤل محمد رحیم عابد د معلوماتو له مخې دغه سړک به 150 کیلومتره اوږدوالی او 2 متره پلنوالی ولري. نوموړي زیاته کړې چې سړک د واخان ولسوالۍ د ګازخان له سیمې پیلېږي او د لوی پامیر تر زرقل جهیل پورې به وغځېږي. د عابد په وینا تر اوسه د پروژې 10 کار بشپړ شوی دی. واخان د بدخشان یوه ستراتیژیکه سیمه ده چې د افغانستان، تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده. بغلان کې سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د بغلان د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو حاصلات د تیر کال پرتله 40% زیات شوي دي. د مسؤلینو په خبره تمه ده چې سږ کال به له 14 هکټاره باغونو څخه 242 متریکه تونه د انګورو حاصلات ترلاسه شي. یو شمېر بڼوال بیا وایي د معیاري سړکونو نشتوالي له امله اړ دي چې انګور په کمه بیه وپلوري. د دوی په خبره که دا وضعیت دوام وکړي ښایي درانه مالي زیانونه وویني. خرلاچي او غلام خان بندرونه له نږدې 2 میاشتو وروسته بیرته پرانیستل شول. پر ډیورن فرضي کرښه پراته خرلاچي او غلام خان بندرونه له نږدې 2 میاشتو وروسته پرانیستل شوي دي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ خونې ویلي د دغه دروازو تړل کېدو افغان صادروونکو په ځانګړې توګه د میوو او سبزیو برخه کې ستونزې جوړې کړې وې. او وروستی خبر دا چې د قطر لومړي وزیر نن امریکا ته سفر کوي. ټاکل شوي چې د قطر لومړی وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني نن امریکا ته ولاړ شي او هلته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اسرائیل د وروستي برید په اړه خبرې وکړي. قطري چارواکو ویلي چې د اسرائیل وروستي برید به بې ځوابه پاتې نشي او دوی به د خپلو وژل شویو وګړو د حق غوښتنه کوي. محمد بن عبدالرحمن الثاني له CNN تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دا برید د اسرائیلي برمته شوي د خلاصون لپاره ټولې هیلې له منځه یوړي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شه.